افغانستان ته د قزاقستان د لومړي وزیر ناڅاپي سفر. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ټرانزیټ کانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. له ارګ څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي. دغه موضوع د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د اپریل پر 21مه د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال او ورسره مل پلاوي یې په کابل کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د سر وزارت له اقتصادي مرستیال سره د لیدنې پر مهال یاده شوې ده. قزاقستان د افغانستان په ټرانزیټ کانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. وړاندې په خبرپاڼه کې راغلي. قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولدک د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت طرحه برابره کړې او د کانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لین رغونې په برخو کې پانګونې ته چمتو دی. په خبرپاڼه کې د نوموړي هیواد د لومړي وزیر د مرستیال له خولې راغلي. قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي اسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپلو صادراتو د ټرانزیټ او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادۍ راډیو ته ویلي، که څه هم نوموړې واکمنۍ مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو توکو د افغانستان موقعیت او ټرانزیټ ته په پام سره د خپلو اقتصادي ګټو په پار له دغې واکمنۍ سره تعامل کوي. هغوی ته بشري او مدني مسلې مهمې نه دي. هغوی ته یې خپلې اقتصادي ګټې مهمې دي. دوی غواړي چې د افغانستان له لارې چې له سیاسي او اقتصادي اړخه حساس موقعیت لري، په خپله ګټه یې وکاروي. د اقتصادي انګېرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.